خبره واوره دا وخت به ډوډۍ پیدا شي که یا ته اوس زما کمال ته ګوره دا 3 کسان که مې درته خطا نه ایستله زما نوم به معرف نه وي سر دې خلاصو دا دی زما کمال نو ښکاره که خپل کمال چیرې یاست خبره واورئ دا دي صاحب دا دي درامه بادرنګ دي شلومبې دي سرکه ده نن چې کومه پیرنې موږ دله تیاره کړې ده خټکی به دې لا هم یېرسي هی پنډه څه بیا دې ګرده توی کړل ستا څه کور سپېره دي چې هر ځای دی شورې صوفي لالا خو خوا بده نه کې خانه خراب یې د ور د کوره دا ورته وګوره لګېدلې مومبتۍ ده دا ونیسه ته وده یاره د 10 ډالر جوړ کړم سر راته ټینګ کړه چې ونه شورې ډالر ډېر قیمتي واه د سهار خوند یې در سره وکړي تور مخ و ژړ ویښتان اوس دې وم په دا خنجر باندې دا بله ورځ په تا ګپ هم کوله ګوره د ویښتانو بازۍ نسته ما څونه خرچه باندې کړې ده خیال کوه چلو ښه دی زه ډېر شریفه سړی یم تا به بیا کار نه ولرم زما خیال ډېر پټوګان دې ساتلي خبرې بندې کړه وټل صفا که لاندې وګوره څه چرګان دې راڅه جو چپ د مستو ملایي څه سوه دا 15 اتیا ټوکړې دا 16 اتیا ټوکړې دا 7 اتیا ټوکړې دا 8 اتیا دا یو دا څنګه ثابته پاتې شوی حساب له سره شروع دا 2 په دا سر دې سره کوم تاسې به نه یاست په خبر بیا څه کیسه سوې ده راته وایه دا ونیسه چې ما زه یو وار دی بیده سي زه د ده په غاړه چاړه تېرومه سر مو خلاص و د جې مطلب دا دی چې یو ساتکی بعد د دی بیدېږي لږ ښه صبر وکړه چې واره دا په خپل په کمره کې بیده سي ته خیال کوه چې دو دل ولاړ نه سي زه دومره لیونی نه یم تاسې خبر یاست داسې په زراو کسان ما مړه کړي دي ته په دغه ځای زما انتظار کوئ هغه دی رالی یاره دی ماته څه بیدار ښکاره کېږي چې چابکې په غاړه چاړه ورتېره کړي زیاته تعظیله مه جوړوه کښېنه دلته هغه دې راښکاره سولی دوی رالی نسوارانو څه نارې مې جوړې کړي دي صاحبه درته ولاړ دي شیشې زیاروئ د کورتو شوروا تم د ښه مخ نه ګرځئ خانه خراب لاسونه په ویاله مینځئ سرې کړي دي ورسره یې ښه د سرې کړو غوښې شوروا راځئ چې ورته یار یم شوروا چې مې وخوړله چې کوم توال مې خوښ و په هغه لاس صفا کړي دا چمنه مې مې زده دي راسه ژره در ژمن څکم دا دې م په ځان بده ولګوله زما د خوښې شی خورې د مور دې شودې دا چیشکه ودرئ خدای په خوان کې راسره یو څه ودرئ چیر دی نازولی چې دا راسره وړئ موږ په ژوند نه دي خوړل ته یې راسره خورئ ای څه کیسه ده مچۍ خو بیا نه یې خوړلې پهلوان ولاکه خبره دا ورته وخوره چې نشه سې د اوس د پسې پایې پر وپېژنه شاسو خوند یې وکړئ هېڅ مړه دې کړم مړه دې کړم مړه دې کړم پښې ته غوبه یې ساتل نه یې نیولی ولاکه مې سر خلاصېږي د پوسته بې باسي یاره دا څه شیان را باندې خورې بابا په دې فرق نسته اوس پهلوانه کوچرای مه جوړوه په لویه ولاکه دونه ټایم لګولی شه اوس بیا ستا واری چیرې ځه ودرې نن دې ساتلو ولدی چې داسې منډې وایې تا او پشوکۍ دواړه په سلا یاست لا اوله 2 سکېرلې په انتظار هغه جمله کړه ما ولې ورنه ولې د قدرې په خبره دې سر خلاص سو دلته کښېنه تا ته به مې یو څه زار درکړم
د کوټې سره تېر سو هغې ورک سو. نو یې دلبند ته تیاري کوه. یارانو ګرمي نه سوه. ونیسه یارانو، نن چې په دا ډوډۍ کوم خوند ته یې اخلئ په ژوند به مو نه یخست. تر پزې پورې وخورئ. ورته ګورئ مه زه تور مرچ ته راوړم. دا به زما د ستوني څنګه تېرېږي. کښېنه وایم. صاحبه دا ستا ځای دي، ته به کښېنې. وایم کښېنه، نن به دا ډوډۍ ته خورې. ازانو چې تی په ما خورې نو اوس یې نه خوره. څه دی؟ زما په خیال زما په پلیټ کې د سپي غوښه ده چې په غار یې کړي. بلکل صحیح وایه. وایه پښه ده چې ولاړ نه سئ. کښېنئ. خرو بیا. اوس برابر سو. وای 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 وزه څنګه وخورم؟ دلته پښه دی، هلته سپی دی، سربیره ولاړ سړی دی. وایم خورایستې. اوس یې مړوم، نه یې پرېږدم. اوس مړ سو، اوس مړ سو. زما څه مړی اوسه. مه ژاړه، ستا سپی خو لا غټ و، زما د پښې دوې ګولې دی، ګزاره به وکړو. واوړئ راواوړئ یارانو، تور مچ خو کم نه سول. دا دې نور هم راوړئ. دا ډوډۍ تا تیار کړ، دا به ته خورې. کښېنه. څه کوئ په ما خورئ؟ کور مو ده، ډېر ژر نه سوی ماړه. اوس راته ګورئ. د خوندو ورځ د دوی څنګه پاته شول نور ته پوهېږي. تر پزې به یې خورې. پټکی د هغه ډېر په خوند کې نور سره ګډېږي. دا سپی پښه خو دغه دی، مخکې دې ولې غږ؟ څنګه غږ؟ مه کوه. چشتې وایې. اخ بیزوکه. دا درې سره ماته یارانه ښکاره کېږي. دماغونه کار نه کوي. صحیح دې وویل. ته یې ته وایم، په دې کې شپږ څوک وو. شاته چیشته ګورئ، ځان مه اچوئ. و چې کوم کار مو مشتۍ ته په لاس درکړو هغه به ته یې خامخا کوئ. کوه. موږ ته د لالو د جواهرو د خزانې معلومات په لاس راغلی دی. دلته ماته غوږ سترګې سئ. خیال کوئ چې د باندې یو سړی هم نشي په خبر. ګرانو دوستانو، تاسو غوږ ورسترګې شئ چې کوم دا شنې او زرغونې پټیانې چې تاسو وینئ، دا ملکونه په موږ باندې چې دی ډېر بوج دی. باید چې موږ د دې ملکو سره ځان خلاص کړو، جنګ ته تیار شئ. یو understand؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر دی په ځال دی. جوړه ټون. دا خو مې ویشتل خانخرا. شبرونه مرحبا. دا څنګه مخونه په خره ګاډۍ کې راتلونه، دا څنګه ژیرو برېتونه. په دا ګونۍ کې روپۍ وینې؟ واچوئ دا کورس بیا. الخانه خرابة السرة ماتة. غږ بله لري، دې خواته راسه 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 راسه، څوک نسته. راسه راسه راسه، دې خواته دې خواته راسه. دا انسان دی که حیوان دی؟ توره زویه دا ډول چم کولی سې؟ راسه راځه ډامبره. بیزوګیه ته خو سپک یې، دا ډامبر دروند دی.
او یو دوه درې نه دي خورم زه یم نشه نشه لاس راکه غورځېږم لیلا وړه دانه ده اله ولې یې غول بل دی لیلا وړه دانه ده لیلا وړه دانه ده اله ولې یې غول بل دی دا څه غم هغه ته فصل باندې ولې هغه ته دیوانه کړلې هغه دماغ ولاړې لیونی شو ای د سوزانه کوټې زما پر ګوټ ختلی یې چیرې مې بیا مړ کړی زما په خیال بنګې چلی دی پیپ درلی تصویلر یا سوزکی درلی موټرسایکل درلی سکوټر پیپ زه لاګی یم اوس د خورمه خزانه راوښیه دا ستا په ښایسته لونګۍ کې د خزانې یوه نقشه ده دا ژر راکوو ماته دغه ده د خزانې نقشه اوس ورسه په اوبو کې سر کښته کا پښې پورته کا ورسه تر هغو چې د سانۍ ختلې د باندې مه راوځه درځغلی تور راغلی مخ پټوئ درځغلی الاله دوري دوري وای چشکای خیال کوه ځکه مړ به کړم وای ګډه وډه بلا په ګډه لاله سترګو تور ډامبر راغلی درله اوس مې په یاد ولاکه ولاړه ډامبره تا تر اوسه پورې زما ډنګ نه دی لیدلی ور دا خو کوچنی ډنګ دی غټ ډنګ راخم اوس دې مړومه درلی په دې مه وله دا بل ډنګ ای ظالمه دا نری او لړمي ډنګ څنګه سوې اوس دې سترګې خلاصې سوې زه بم ځان اوس درته توپ کومه درلمه دا آخري ډنګ لا پاته دی ای ایوانه دا لونګۍ ستا ده او په لونګۍ دې څه کار کوي ای ته یې مرګ یې اسانه دی دغسې یې ووایي زما خیال تور ټمبس ورته ګوره په فرق یې پوه سوې کمبه مې درته ونړوله یارانو د تور د بلا خو خلاص شو راځئ هلکه د ځوځانو کوډۍ دا خو تالاب ګرده ټښلی دي تاسې راځئ ویې ګورو والله بیخي تږی و دا دومره اوبه یې څښلی دي ټنکۍ یې ورخالي کړي زما یې چمیز دا دی نو ترې چابې ووه اوس یې ورته ګورئ ودرې یاره څه چم در سره وکړي څنګه یو پنډ دی یو نری دی دا نور ګرده بیل پې پرېدی دی یارانو صابون راواخلئ چې ولمبېږو مزې یې وکړئ درځغلی